دویمه خبره اصل موضوع دا ده چې الحمدلله زموږ دغه نیت باندې دې موضوع ته راغلو چې دغه د افغانستان حالات چې اوس موږ ګورو د علماو دغه ګورو دلته د مسلمانانو لپاره د یو وحدت د یو موټي راټولېدلو ضرورت دی چې په یو کلمه راټول شو که هغه په هر مسلک کې دغه کوي که هغه د اشاعت طرف ته ځان بولي او که د اهلحدیث طرف ته ځان بولي او که احناف علما دي ځکه که موږ په خپلو کې سره ښکار اړم کړو چې زه اهلحدیث یم تا نه ماته مشرک ته مرتد ته دی هغه وایي ته اشاعتي ته په هېڅ پورې راغلی که نه نو په همدغه اساس باندې ما مولوي صاحب دغې ته وویل چې دغه فیسبوکي د کلیپونه بند شي د علماو پسې که هغه زموږ اهلحدیث علما دي په دې مملکت کې موجود دي که په ننګرهار کې دي که په نورو ولایتونو کې زموږ دغه دي قدرونه دي زموږ علما دي زموږ مشایخ دي زموږ مشران دي باید د هغې خپل چې کوم احترام دی په خپل ځای وساتو نور مسایل په دلایلو کې او هغه زمونږ الحمدلله د مذهب په ائمو کې اختلاف راغلی امام ابو حنیفه رحمه الله یو مسله کړې د صاحبانو نه منلې د دلایلو په رڼا کې هغه پرېښې ده اوس موږ دا نشو ویلی چې یاره صاحبانو د امام ابو حنیفه رحمه الله په شان کې ګستاخي کړې یا د هغې بېادبي کړې نه په دلایلو دی دغه پرېښې نو الحمدلله زمونږ دغه نیت شیخ صاحب نه دې ته راغلي چې یا موږ داسې غټ علما یو چې په دې مسایلو باندې دغه وکړو موږ صرف د افهام او تفهیم دپاره او د دې لپاره راغلي یو چې دغه مسایل چې په دغه فیسبوک او په دې دغې باندې دغه کېږي چې زه ویم چې دا خبره داسې نه چې ولا شیخ مزاري صاحب ته ما وویل وتښتېدو زه به څوک یم شیخ مزاري صاحب زموږ د اساتذو په ځای دی زموږ مشر دی زموږ د اکابرینو په ځای دی زموږ د افغانستان یو قدر دی مقصدي خبره دا وه ما چې صرف پر فیسبوک کې په واتساپ کې په نورو د اجتماعي دغې کې که هغه د هر مسلک سره تعلق لري که هغه د احناف سره وي که مرتسویل اشاعت علماو سره یا د نور سره دغه بند شي موږ ټول په شریکه باندې یو وحدت دپاره کار وکړو د مسلمانان په یو ټغر باندې راټول کړو په یو جومات کې راټول کړو او پاتې شوه دا خبره چې مسایل باندې بحث هغه ما دې ورونو ته مې ویلي چې موږ په دې مسایلو باندې نه چا سره بحث کوو چې رفع الیدین شته نشته امین شته نشته که څوک یې کویم کور یې آباد دلایل شته دی الحمدلله زموږ د اسلام د دین امامان په دې باندې قول کړی دی د پیغمبر علیه السلام نه پکې حدیث شته چې کوي کور یې آباد موږ به دا دغه نه جوړو چې هغه ته بد رد وي چې ته ولې امین وې وایه په یو مذهب باندې روان دی پاتې شو دا خبره چې څوک یې نه کوي هغه هم په یو دلایلو باندې روان دی اصلي مقصدي خبره دا وه چې موږ الحمدلله احناف یو په فروعي مسایلو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو د هغې متبعین یو د هغې خبره منو را به شو عقایدو ته چې په عقایدو کې زموږ اکثره علما څوک اشاعره دي څوک ماتریدیه دي څوک د نورو د هغې پسې تللي دي بیا اکثر چې کوم د دیوبند اکابرین دي هغې یا د وحدت الوجود یا د حلول عقیدې باندې قول کړی په خپلو کتابونو کې ذکر کړی اوس موږ دا په هغې باندې دا قول نه کړو چې دا غلطه ده یا دغه ده ولې کیدای شي زما علمیت په هغه سویې نه چې هغې په کومه دا خبره کړې ده هغه موږ دغه کړو درک کړو موږ شیخ صاحب صرف دې ته راغلي یو ته زموږ مشر یې ته زموږ عالم یې په دغه کتابونو کې موږ ته دغه مشکلات دي دغه هم لیدلي دي دا زموږ په ذهن باندې پرې نه رسېږي نه د دې لپاره راغلي چې علیاذ بالله بیا چې ستاسو توهین وکړو یا د نورو علماو دیوبندیانو توهین وکړو یا د مهاجر مکی صاحب توهین وکړو یا د اشرف علي صاحب توهین وکړو الله دې موږ ته دا توفیق راکړي نه صرف د افهام تفهیم دپاره راغلي او ما محمد صاحب ته هم ویله مال کې افهام تفهیم پکې نه یاستې د مشورتۍ او د اشر او د هغې لپاره میل د سره درزونه شل کلیپونه راپسې وکئ چې ولا دا سړی وتښتېدو موږ میل شیخ صاحب ته دې لپاره درځو موږ په ذهن کې دغه اعتراضات دي په دغه کتابونو د علماو باندې چې زموږ استاسو اکابرین دي په دیوبند کې تیر شوي دي د شیخ صاحب نه به موږ وورو قناعت هم پرې وکړو صحیح ده که قناعت به هم پرې ونه کړو خو دا هم د دین یو دغه دی مدرس دی چې هلته یو چاته یو ښه خبره ښیي موږ ته به یې مښیي که په دغه باندې شیخ صاحب ستاسو اتفاقي نو په دې به خبره وکړو که نه شیخ صاحب نه مناظرې ته ضرورت شته ځکه دغه وخت نه د مناظرو دی د حالات او نه د ځکه د دې شیانو نه ډېر بې اتفاقي پیدا کوي موږ پاکستان کې ګورو
مفتی محمود صاحب ډېر ندیم صاحب ډېرې مناظرې وکړې د اهل حدیث علماو سره څه شی ته جوړ شو شیخ ریاض الله سره مناظره وکړه شیخ بابل سره پنجابي عالم چې هغې سره مناظره وکړه په تحیت السنت د وخت څه شی ته جوړ شو هغې سره په رفع الیدینو جوړ کړه کومه مسله ته جوړه شوه په قرات خلف الامام ته وکړه کومه فایده یې وکړه نن د هغې بله مناظره ده د مفتي توصیف الرحمن صاحب شیخ ریاض الله په طلاق ثلاثو باندې ملت په کومه روان دی او موږ په کومه باید دا وکړو محترم تاسو الله خوشاله کړي دین سره علما الحمدلله یو درانده خلک دي هر چاته چې د قدر او د احترام په نظر ګوري مولوي صاحب محترم تاسو تمام موبایل کې مو وي چې دا زمونږ استاسو د راجمع کېدلو باعث شو زه خبره اوږدوم نه که بیا مو فرضاً په دې اتفاق نه راتلو بیا به خیر دی د یو بل ته یو 5 منټه ورکړو صحیح ده بیا چې څنګه ستاسو خبره او دې باندې ښایسته ښکاري ته زمونږ خبره واورې موږ به ستا خبره په یخو دماغ واورو مولوي صاحب محترم باعث ته دې دا د موږ تاسو سره پېژندل نه او نه متعلق باعث دا و چې مولوي صاحب محترم روژه وه او زما یو شاګرد دی احمد نوم دی د هغه تره زامنو چاته لور ورکړې وه هغه سړی یا پوډري و یا نشوار خو نن سبا سړي دماغو کې فرق دی کور کې جنګ راغلی و مولوي صاحب محترم د هغه ښځې ته 3 طلاقه ورکړه چې 3 طلاقه یې ورکړه بیا د علماو باندې وګرځېدو هغه وخت سره خو هیچا ورته ونه وی چې دا یو طلاق دی خلکو ته هغه خپله لور راوسته مولوي صاحب محترم په دې باندې 3 کاله تیر شو 3 کاله پس هغه خاوند ضرور چې د چا ښځه کور کې نه خو غټه مسله هغه بیا په دې علماو ګرځېدل شروع کړه او په دې ښار کې یو مولوي صاحب دی هغه ته ورغی چار یعقوب یې ویلې کبل ځای چېرته جومات هغه ورته ویلي و چې سړی په غوسه کې ښځې ته 3 طلاقه ورکړي نو دا یو طلاق دی مولوي صاحب محترم هغه خلک ما ته راغلو او هغه ورته دلیل ورکړي د عبدالله ابن عباس صاحب روایت یې ورکړی او د رکان ابن عبدالعزیز روایت یې ورکړی او عبدالله ابن عمر صاحب چې کوم مشهور دلیل دی ورکړي اوس یو څو پرچې وي لاندې کنه لاندې مولوي صاحب محترم خپل نمبر ورکړو د موبایل ورته ویلو چې کوم مولوي صاحب دا زموږ دلیل رد کوي نو زه هغه سره بحث کوم ما ورته وی د الله بنده د بحث وخت هم نه دی اوس دا داسې مسله ده چې د حل او د حرمت سره متعلقه ده نمبر مو دغه سړي ملو کوم زه به د سره پوښتنه کوم عالم چې مولوي صاحب هغه سره ښه خبره کېږي په خبره پوهېږي ما زه به ورته ووایم چې ولې د دې ټول امت خلاف کې او دغه د عبدالله ابن عباس صاحب روایت خو مسلم شریف کې دی او د مسلم مشهوره شرحه امام نووي صاحب لیکلی ده او چې راویلی کې جوابونه شته یا نورو محدثینو نو هغه نمبر مولوي صاحب کار ونه کړو دا خلک مې ورولېږل جومات ته چونکې د هغوی خپلولۍ لانجه وه که نه زم دومره روزګار نه یم موږ باندې درسونه دي والله که دې خبرو ته د څه روزګار هم وي چونکې هغه خلکو ورته وي تره زامن یو چې ته موږ نه ولې زموږ ښځه ایسارې او دوی ورته وي چې نکاح یې سره نه کوي نه تاسو موږ سره خپل ضد کوئ چونکې هغې سره دشمني او جاخه جوړېدله خلک مې ورولېږل جومات ته هغه مولوي صاحب جومات کې نه ووایي ترکیې ته تللی دی ما ته واپس راغلی چې ترکیې ته تللی چې ترکیې ته تللی نو زما کار خو نه شو خو ستاسو خپل مشکل دی هغه سړی چې د چا ښځه و هغه ګرځېده دې ارزان قیمت کې یو مولوي صاحب د احسان الحق حنفي صاحب ورته وایي دې احسان الحق حنفي صاحب ته ورغلی دی او بیا راغله چې موږ بل مولوي صاحب پیدا کړو مولوي صاحب ستا مسله غلطه ده احسان الحق حنفي صاحب ورته 2 مسلې لیکلي دي یو دا لیکلي دي چې د سکران والا طلاق کیږي که نه د بخاري هغه روایت یې ورته ذکر کړو دویم یې پکې دا ویلي دي چې زموږ مدني یو اصلاحي کمیټي لرو لکه د دې کلي په علاقه باندې او په هغې کې موږ په د اصلاحي کمیټۍ کې مادي لیکلي دي لکه اساسي قانون غوندې نو زموږ فلانۍ ماده باندې چې چا ښځې ته 3 طلاقه ورکړو نو دا یو طلاق دی
نو لہذا د دې خلکو په دې کور کې لانجه جوړیږي نو زمونږ د اصلاحي کمیټۍ په فلانې مادې باندې موږ فتوا ورکړه چې دا یو طلاق دی. هغه ته مې چې د سړي نمبر ما ته راکړه. دا خو د کمیټۍ خبرې نه دي او د کلیوالو د جرګې خبرې نه دي، دا خو د اسلام او د دین مسله ده. مولوي صاحب محترم نمبر یې راکړه، هغه وخت کې کار ونه کړ. تاسو خیر موبایل لږ بند کړئ، ما هم بند کړو، بیا ورسره وروستو خبرې وکړئ. دا خبر رانه لږ اوږدېږي چې خفه نه شئ، چې په مقصد باندې پوه شو که نه. اوس چې بې ځایه لګیا یو نو څه فایده ده. مولوي صاحب محترم ما احسان الحق حنفي صاحب ته زنګ وویل، مازدیګر یې کار وکړو چې مولوي صاحب محترم زه خو نه یم خبر، دغه خلک ما ته راغلي د خوست والا، دا څنګه قیصه ده؟ هغه د الله خوشحاله کړي ډېر درندې خبرې راته وکړې. ابتدا کې راته وویل چې مولوي صاحب دا عوام خلک دي، تا ته یو مسله کوي او ما ته بله مسله کوي، دا مونږ او تاسو جنګول کوي. دا مسله چې دا شامي لیکلې ده او نورو فقهاو هم لیکلې ده، ته معلومات ته چې یو سړی لیونی مدهوشي یا سکراني یا غصه او دا غصې حالت جنون باندې بدل شي، عادي حالت نه وځي، عادي حالت نه، نو په دې صورت کې که چا ښځې ته 3 طلاق ورکړو نو دا یو دی. ما ورته ویل مولوي صاحب محترم خفه نه شئ، زه دا خبره لږ رانیسمه، دې ځای کې به لږ ما ته ودرېږو. تا نه مې دا مسله لکه چې 2 سره یو ځای شوې. د جنون حالت کې طلاق جدا مسله ده، 3 طلاق یو طلاق کول جدا مسله ده. تا نه خلط شو، خو زه تا نه ګرمومه، که تا شامي کې لیدلي، زه خپله کتابخانه کې ناست یم، شامي راخلم مسله پکې ګورم. ما ته وی چې نه، د شامي حواله ما په 3 طلاقو کې نه ده ورکړې، بلکې د جنون په حالت نه ورکړې. مې صحیح خو 3 طلاقو کې سوی، تا خو دلته فتوا ورکړې د لیکل دې راغلي دي. وی 3 طلاقو کې دا مسله ده چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وی چې چا ښځې ته 3 طلاق ورکړه په یو مجلس کې په یو طهر کې، دا 3 طلاق یو طلاق دی، دا 3 دي. او دا 3 ائمه امام مالک سے، امام احمد سے، امام شافعي رحمه الله وی چې 3 طلاق دا یو دی. موږ دې ټولو ائمو ته د قدر او د احترام په نظر باندې ګورو، نو لہذا چې د چا په کور کې مشکل پیښیږي نو خیر دې په دې نورو ائمو په مسلک به عمل وکړو که نه. ما ورته وی مولوي صاحب محترم خفه رانه نه شي، بیا دې دا خبره رانیسم. دا خبره کول چې د 3 ائمو دا مسلک دی، زه یم چې دا دې اسې ووي. که کتاب درته معلومي کتاب راته وښه. زما په علم کې دا ده چې دا 3 ډلې دا خبره کوي، یو ته قادیانان وی، یو ته شیعګان وی، یو ته غیر مقلدین وی. دا د دې ائمو ثلاثو مسلک نه دی. خو که تا ته کتاب معلومي، ته ما ته کتاب وښایه. نو ما ته وی ته د سره مولا نه نه په خبره پوهېږې، موبایل راپسې بند کړو. بیا مې ورپسې ډېر زنګونه وویل خو جګې نه کړو. مولوي صاحب محترم احسان الحق حنفي سره دومره خبره شوې ده، بس ټیک شوه. بیا دغه مولوي صاحب چې دی د خپلوان دي چېر څوک دی ایمل په نوم باندې، دا چېرته ډوډۍ ته تللی و، هغه سره مو خبر په هغه ځای ودرېده، ډوډۍ ته تللی و، ډوډۍ کې بحث راغلی دی. دی ورته ویلي دي چې عبید الله روداتي صاحب د حکیم مظهري صاحب سره مناظرې دپاره تیار دی. مولوي صاحب محترم خدای شاهد دی چې ما ته څوک ارسوي، زه نه مناظرو ته اوزګار یم، زه مدرس یم. که تا زما نقشه کې کتابونه وکته نو ته به ووایې چې دا ته څنګه دا ټول کتاب 14 کتاب یې راپسې لیکلي. او د دې ملک او د وطن حالات تاسو ته معلوم دي چې کم د علماو باندې کم امتحان دی. خو بعضې وخت کې سړی د دې خپل مسلک او د مذهب دفاع نه مجبوره شي. څه وکړم؟ مولوي صاحب محترم وایي چې عبید الله روداتي د حکیم مظهري صاحب مناظرې ته تیار دی، خو تاسو خپل حکیم مظهري صاحب تیار کړئ. د دې په ټلیفون خبرې مو کړې چې دی وخت هم نه دی، تاسو څه کوئ؟ خو ده راته وایي چې اوس هغه تیار دی. هغه ته ما خپله کلیپ وکړو، هغه ته مې په واتساپ کې میسج پرېښو چې مولوي صاحب خیر دی جوړ، الله مو خوشحاله او آباد ساته. زه داسې یو خبرې نه خبر شوی یم چې ته دومره تکلیف کې، نو خو علما یو خپل منځونه کې به کینو. مولوي صاحب محترم هغه ما ته جواب رانه کو، خو ده ورسره خبرې وکړې، هغه خبرې سپکې ونه کړې په هغه جواب کې. وی موږ هر چا ته مولوي صاحب د قدر او د احترام په نظر باندې ګورو. هغه ورته وی چې مولوي صاحب د ملک حالات خرابه دي او زه مناظرو ته نه یم تیار.
موږ ولې کافر سره مناظره نه کوو؟ ده ورته وي خو ستا د طرف نه جواب راغلی، هغه ورته وي چې ګوره که زما د طرف نه درغلی بس تاسو ګټلې او ما بېللې، خو زه بحث نه کوم. مولوي صاحب محترم زموږ د عبیدالله روداتي سره خبره ودرېده، نه مو ورته بیا زنګ وهلی نه مې ورته وټساپ کړ. د هغې نه وروستو دې مولوي صاحب محترم اوس زه نه یم پوی، دی دې خپله ووایي چې یا د عبیدالله روداتي د طرف نه دی یا د احسان الحق حنفي د طرف نه دی. زه دې دپاره راغلی یم، دته مې ما بیګا په موبایل کې م ویلي دي که د عبیدالله روداتي د طرف نه هغه سره مو د تقلید مسله ده، د رورولۍ او د دوستانې او د ملګرتیا په چوکاټ کې اوس به دعوه ولیکو، زه اوزګار نه یم، تاسو به مانه ډېر مصروفه یې. د لوی اختر په رسختۍ کې به بحث وکړو دقسې یو کوټه کې او جاخي مخې ته نه جوړو. که چېرته د احسان الحق حنفي د طرف نه نو هغه سره مو په طلاق ثلاثه باندې بحث دی. اوس به دعوه ولیکو موږ ته ټول علما یو شان دي، دا نه وایو چې ولې هغه رانغی، هېڅ خبره نشته، اوزګار نه. طلاق ثلاثه باندې مو بحث دی. موږ سره به دعوه ولیکې، دلیل به خپل ولیکې او تاریخ به ولیکې. ټیک شوه؟ دغه دوه مسلې دي. که د دې دوو مسلو نه بغیر زه د ده د عقیدې نه یم خبر چې دی شاعت والا دی، دا غیر مقلد دی، خو ده ماته خپله ووي چې زه حنفي او دوی بندیم. صحیح شوه؟ باقي د علماو تفردات دي. دته ما پرونه مې وی مسله به هغه کوم مولوي صاحب ستا وخت هم ډېر قیمتي دی، ما وخت هم قیمتي دی. د دې علماو تفردات شته، دا اوسني نه دي، دا مولوي صاحب محترم د ډېر مخکې نه را روان دي. دا تفردات یوازې د دې ائمه او د علما دیوبندو نه دي، صحابو تفردات هم شته، د تابعینو تفردات هم شته، د ائمه تفردات هم شته. د هر چا تفرد جدا دی. یو خبره ده که په دې عباراتو کې تا داسې عبارت وښوده چې د احنافو د عقایدو په کتاب کې چې دا واله ستا د دویبندي عبارت، دا واله ستا د عقیدې کتاب، فبالرأس والعین. که نه نو د علماو تفرداتو باندې به بحث ځکه نه کوو. د ماته په دې موبایل کې هم وي چې ستاسو په فقهاو کې دا راغلي دي چې په قرآن کریم دا په وینو په متیازو لیکل روا دي. ګوره دا تفردات دي یا د هغې تاویل من کوو. دا زموږ یو باهمي پروګرام دی. زه کیدای شي زه خپله داسې خبره وکړم چې تاسو ته منظوره نه وي، تاسو به خپله داسې تفرده لرئ چې څوک دا ملګری به هم د سره ملګری نه وي. یعنې زه داسې تفردات خپل هم لرم، لوی سړی نه یم، زه د دې علماو د پښو خاورې یم، خو ما سره دا خپل ملګري هم نه مني، وایي چې مظهري صاحب دا کار دی صحیح نه دی، خو زما په ذهن کې دا شی غورځېدلی دی. اوس بحث به لنډو، نه د علماو په عباراتو خبرې کوو، نه مو دا موضوع ده. دغه دوه مسلې مو موضوع ده. په دې دوه مسلو باندې که تاسو بحث کوئ زموږ د سر تاج یئ، که بل راولئ زموږ د سر تاجونه یئ. نه مو بحث ته شوق دی، نه مو دا کار دی، خو چې د حنفیت په دیوال څوک راوړي دفاع زموږ حق دی، دفاع به کوو، دا زموږ حق دی. موږ دوه دیواله لرو، یو غټ دیوال موږ نه تاو دی، هغې ته حنفیت وایي. دویم د هغې نه وړوکی دیوال د هغې ته دویبندیت وایي. څوک چې زموږ د حنفیت دیوال ړنګی موږ یې پرېښودلو ته تیار نه یو. دومره حق خو مولوي صاحب لرو چې د خپل کور نه دفاع وکړو، نه چا پسې ځو، نه چا ته چلنج ورکوو، نه چا سره مو کار دی. باقي مولوي صاحب محترم راته وي چې د دې علماو تاسو دفاع کوئ، موږ د علماو د تفرداتو دفاع نه کوو. زموږ د علماو د هغې مسلې دفاع کوو چې زموږ د عقایدو په کتاب کې. باقي تاسو خپله مهرباني وکړئ، بس تاسو خو وکړئ. اوس به ده سره موږ نه خو چې یو کس خبرې وکړي زه به د احسان الحق حنفي صاحب او د عبیدالله روداتي صاحب په باره کې یو څو خبرې وکړم، بیا به نور مولوي صاحب خبر ځکه چې دا موضوع ما درته خبره پرونه هم موضوع د کوم ځای نه شروع شوې چې هغه حقیقت معلوم شي. شیخ صاحب چې دا موضوع حقیقت معلوم شي چې موضوع د کوم ځای نه شروع شوې.
بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. شیخ صاحب محترم ډېرې خبرې وکړي. الله دې ورته په عمر کې برکت واچوي، په علم کې دې الله ورته برکت واچوي، او داسې قدرونه او علما دې الله زموږ په دې ملت کې ډېر کړي چې د قرآن او حدیث لپاره او د امام ابو حنیفه رحمه الله د دفاع لپاره کار وکړي. شیخ صاحب دو خبرو ته دغه وکړه چې یو د احسان الحق حنفي رحمه الله په باره کې او یو د عبید الله روداتي. عبید الله روداتي صاحب زموږ د کلي دی، خو زه نه پېژنم چې د کوم کلي دی، او تر اوسه پورې مې ورسره نه خبرې شوي، نه یې پېژنم، نه یې راته مدرسه معلومه ده او نه یې راته ځای معلوم دی. دغه ځوان یو کلیپ کړی و په فیسبوک کې او روداتي صاحب پسې، نو ما د هغې په جواب کې دې ته ولیکل چې ګوره دا د علما، ما تاسو ته مخکې مې ویل چې دغه زموږ دې لپاره راغلي چې دا د فیسبوک دا جنګ ختم شي، چې زه د روداتي صاحب پسې لیکل وکړم. د روداتي صاحب یو شاګرد دی خپلوان راپاڅېږي د مظهري شیخ صاحب پسې لیکل وکړي، د دې بل شاګرد راپاڅېږي د احسان الحق حنفي صاحب پسې لیکل وکړي، د هغې زوی یا دغه راپاڅېږي بیا د مظهري صاحب پسې لیکل وکړي. زه د احسان الحق حنفي د دې مسلې نه نیم خبر چې مولوي صاحب د تا سره په طلاق یې دغې کړې. پاتې شو تا دویمه خبره دا وکړه، زه د هغې خبرې شاهد یم. هغه د دې د کمیټه نه ده، هغه د قانون مدني مادي د 115 ماده ده چې دا په قضایي افتاء کې کار کوي، د هغې ځای رئیس دی چې د دې کړی د همداسې راتنګه ده، ورته ویلي چې په قانون کې تاله چې موږ څوک در ولېږل هماغه د قانون ماده ورته ولیکه. دوی ورته په هماغې اساس کې یوه ده که دوه مادې دي که درې مادې دي د قانون مدني مادې ورته لیکلي دي، ځکه چې هغه د دولت د طرف نه دا مکلف دی باید چې دا مادې ورته ولیکي. که په شریعت کې هر رقمي څه په دې قانون مدني په مادو باندې سي مکلف یې، ځکه په محاکمو کې به د همدې باندې فیصله کېږي. بیا سبا څوک ونه وایي چې افتای قضایي داسې فتوا ورکړې او محکمه یې داسې فیصله کوي. او پاتې شو د روداتي صاحب سره چې تاسو په تقلید ورسره یې دغه کړی دی، الله حاضر دی، قسم کومه په دې باندې انشاءالله زه نه حدثېږم چې والله بالله ثم تالله که زه د دې خبرې نه خبر یم. ما صرف د همدغه نیت په همدې نیت باندې راغلي وو چې دغه په دغه فیسبوک کې او واتساپ کې انسټاګرام کې په نورو شیانو کې چې دا د علماو یو بل سره اختلافات روان دي، ټوله دنیا ګوري. که تاسو په فیسبوک کې وګورئ په پاکستان کې دا کلیپونه کېږي. مفتی فدا صاحب د اشاعت عالم دی، د اهل حدیثو علماو پسې نن څو ورځې مخکې دغه کول. مفتی توصیف الرحمن صاحب د اشاعت عالم دی، د اهل حدیثو پسې در دې پورې چې دومره په دغې کې راغو چې امام بخاري ته بخاري وویل. مفتی دغه نوم یې رانه هېر شو، دا د مشهور دا اوس چې شیخ طیب صاحب سره ملانجه ده، مفتی شاکر صاحب چې دومره د امام بخاري رحمه الله او د امام مسلم رحمه الله په حق کې لاړو وای چې په دې کې ټول دغې د شیعګان دي وای، نو د دې نه به څه شی جوړېږي. شیخ صاحب موږ اوله مې ویل چې ته زموږ مشر یې، زموږ استاذ یې، زموږ په اکابرینو کې. اوس خبره ختمه شوه چې دغه عقاید د دغې چې څه نومېږي دا تفردات دي، چې تاسو دا عقیده نه منئ، موږ هم نه منو چې تفردات دي، خبره ختمه ده. او تفرداتو دغه نشته، تفرداتو کې ابو ذر غفاري تفرد لري، خو تفردات ته دا مسله پس شي چې بحث که د دیوبند اصولي عقیده دی، د حلول او د وحدت الوجود عقیده یي، موږ هم الحمدلله احناف یو. موږ ته ما تاسو ته ویل چې الله اول قرآن را کړی، نبي را کړی د ټولو انبیاو نه بهتره. هغې نه وروسته په دې ملت کې ډېر امامان تیر شوي، دا څلور پکې مشهور دي، نور شهرت نه دی پیدا کړی، خو په دې څلورو کې بیا امام ابو حنیفه رحمه الله مشهور عالم دی. په اصولو کې الحمدلله داسې ووایي چې اکثر ممالک د هغې متبعین دي، مقلدین دي. د نورو مملکتونو کې به او که یو سړی ځان ته اهل حدیث وایي یا دغه وایي چې ولا زه د ائمو خبره نه منم، دا خو کېدی نه شي. هر یو خبره چې راخلې دا زه یو ادنا مثال، انما الاعمال بالنیات، دا یو حدیث دی، دا به چې زه معنا کوم د دې مصداق دغه کوم خامخا به د یو محدث کتاب رالم، د هغې شرحه به ګورم. که زه د هغې شرحه دغه ونه ګورم، دا
زه وایم چې دا ټول عمر همدغه مونږ دا ټول عمر چې نورم الله راکړي د قیامت پورې چې زه وګرځېږم د دې مصداق د دې چې کوم مطلب دی چې د الله نبي د څه شي لپاره ویلی کیدای شي دا زما ذهن کې را نه شي ځکه زما هغومره دغه نشته مولوي صاحب زموږ مقصدي خبره دا ده زموږ په ذهن کې دا خبر ماته ته مخکې مې چې موږ د افهام تفهیم دپاره راغلي وو چې د علماو دیوبند عقیده د حلول او د وحدت الوجود ده د امام ابو حنیفه رحمه الله دا عقیده نه ده موږ ویو چې ولې دا د دیوبند علما چې دومره اکابرین علما دي ځکه زموږ د ټولو استادانو سند اخر په دیوبند ولاړ دی چې د هر طرف نه رئیس صاحب کو که د اهل حدیث عالم سره هم سبق ویو آخري دغه هم د دیوبند عالم دی که د اشاعت علماو سره هم درس ویو آخري مرجع هم د دیوبند عالم دی او که د ځان ته د دیوبند منصوبه که هغې سره مو آخري دغه هم د دیوبند عالم دی که دغه د وحدت الوجود او د حلول عقیده د علماء دیوبند دي موږ هم تیر یو زموږ مشران دي زموږ دغه دي دا زموږ په دغې کې دغه وه او که نه شیخ صاحب تاسو وایئ چې نه دا زموږ عقیده ده د حلول دا نه منو بیا په دې باندې بحث کوو ځکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ امام دی چې په فروعو کې منو په اصولو کې منو د هغې نه دفاع کوو ځکه ډېره عظیمه عقیده یې موږ ته هم په یو مسله کې موږ ته هم په ډېر درمیانه او ډېر معتدل په فروعو کې م راښودلی انشاءالله په اصولو کې م راښیي بس که په دې خبرو کې کومه دغه شي وي انشاءالله شیخ صاحب دغه غواړم نور به مولوي صاحب ته وخت ورکړم چې دا ډېرې خبرې چې شي خوند نه کوي دا زموږ مشران دي زموږ قدر ویلی دي دوی داسې خبره اوسه پورې نه ده کړې چې هغه کمزورې خبرې ما خو دوی ته موضوع وي بېګا مې دلته په ټلیفون هم ویلي زموږ دغې موضوع دپاره راغلي یو سم و چې بحث دی هغه دوی موږ سره موافق دي نو چې موافق دي نو بیا دا زموږ قدردان خلک دي کاردی چې موږ ټولو ته د قدر او د احترام په نظر وګورو تاسو ووایئ صاحب مولوي صاحب دا د موضوع په رابطه زه به یو کیسه ولیکم که نه دا کیسه کې به دا زموږ اساسي موضوع م راونغاړل شي یو کور کې د مخې کاڼو مولوي صاحب وګونې کار نه کو که جنکیانې دي او که هلکان دي او که مشران دي او که کشران دي یو زوی ته ښځه کوي خو په دې اتفاق کړی چې دا باید داسې وکړو چې هغه باید په غوږونو جوړی خبر لدې غوږ دی ګرځي ګرځي کال دوه خو مطلب دا یم کاڼه کړې ده کاڼه چې کړې ده یو وخت یې را واده کړې ده او دې واده کې چې دی پلار ورته یو څښاکی په تحفه کې ورکړی دا څښاکی چې دی یو وخت دغه کېږي او دا ښځه مطلب د کور ښځه کېږي او دې سخرې دغه کې ودرولې ده کلبه کې پټي کې کلبه کوي دلته دا جلۍ ته د خواښې دغه ورکړي دي شمړې بمړې دغه ورکړي چې اوس سړی وږی مطلب چې دغه وکړي سمنارې وکړي په لارې یو سړی تېرېږي غږ کوي سلام علیکم دا خو دواړه کاڼه دي دا ورته وایي دا یو زما دی یو مې د ننګور دی نو سوال چېرته دی جواب چېرته دی که نه سړي بیا دغه سلام تکرار کړی ویل سلام علیکم ویل دا یو زما دی یو مې د ننګور دی خو د دویم ځل دا له غوسه شوی دی د اول په نسبت باندې دریم ځل چې بیا دا کړی سړي کنځله کړې ویل خلکو سره زنانه ناسته خو په خبره نه پوهېږم همداسې لګېږي چې دا غویان د چا دي زه درته وایم چې یو زما دی یو مې د ننګور دی او ته همداسې لګېږي چې دا غویان د چا دي دلته اوس دا ښځه چې دا د دې دواړو بحث نه اوري دا هم کڼه ده ده سوچ کړی چې دا سړی ما ته په دې غوسه شو چې د شمړو کې مالګه زیاته ده دا چې تل یې خواښې سره نښتې دی ویل خواښې ګوره شمړو کې مالګه راته ډېره اچولې وه او په سړي دې زه بیا به که به داسې کار څوک نه کوي دلته یې خواښې هم کڼه ده خبره نه اوري ویل ستا اووه ورځې نه دي شي اوس ما ته وایي چې بیلیږم ته ولې راشي مېړه ته راشي دا ستا خبره ورته زه وکړم مېړه چې راغلی دی نو بس شوتلو پنډ ورسره دی ګړې مړې ساتلې دي ویل ګوره ښځې دې اووه ورځې نه دي شوې اوس دا شکایت کوي چې بیلیږم دا هم کوڼ دی ویل که خوري ولې خوري که نه خوري زه نور څه شی وکړم ده فکر کوي چې راته وایي چې دا پنډ وړوکی دی دا زموږ او ستاسو بحثونه مولوي صاحب بیانوي دغه د کڼو معاملې بعضې وخت کې د یو بل خبره سره اخلي نه پوهېږي سره نه نو هلته موضوع کې مطلب مشکل ایجاد شي موږ مولوي صاحب دغه لاندې علما مثلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا مثلا نور علما شاته دا به په ځای پرېږدو حتی محمد رسول الله چې موږ منو تابعداري کوو دا په دې خاطر چې موږ ته یو څه راوړي دي موږ ته یو نجات راکوي
که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې روان یو په دین چې دا عراقي دی ولا یا مثلا ښایسته سړی دی خو دی یو مسلک موږ ته راوړی یو څه راوړي چې موږ ته مثلا یو لار او یو رڼا لاس کې راکړې راته زمونږ او ستاسو دغه کې د هدف ټول یو دی مولوي صاحب د کومه موضوع چې تاسو را دغه کړه مولوي صاحب دغه دوه موضوعګانې تاسې مشخصې کړلې د 3 طلاقو موضوع او د تقلید موضوع په دې کې د چون دغه بحث چې تاسو راغلی هم دلته یو منشر منځ کې شته دی چې دا بحث راغی دغه موضوع خو د زموږ چې پخوانو علماو ټوله څېړلې ده اوس دا معلوم الاثار کې مفتي پکې ابن عباس رضی الله عنه د خپل تقریبا سوال چې څو روایت په همدې باندې کې چې درې وړ نافذ دي راجعین دي همدا معلوم الاثار وګورم اوس کله سره پوری راوخلې دغه پکې امام بخاری غوندي عالم باب من اجاز طلاق ثلاثه دغه ورکړ ترجمه الباب کې اولان دي پکې دا رفاع حدیث دا حتی آیات نه ناشنا استدلال کړي پکې چې الطلاق مرتان چې دوه جمع کېږي نو دریم کې به ممانعت لري دا د علماو دغه دي مثلا چې څوک مثلا په مخالف جانب کې ولاړ دي پاسه شکه هم ټول لیکلي دي انډیواله شي ابن حزم ظاهری دی او فلان کې دی او فلان کې دی خو جمهور علما دي مثلا دې کې مولوي صاحب کده یو قول سره وکي چې سبب به خپي فکر نه دی دا خبره هغه چا په منځ کې ځایږي مولوي صاحب چې یا مثلا یو سړی په عربیت نه پوهېږي یا مثلا بخاري احشه باندې نه پوهېږي یا د ماري لاسه مثلا چېرته لاسرسی نه لري هلته بحث دې کې دغه نشته مولوي صاحب بل دا د علماو یوه مسله نه ده چې دې کې سړی سره کېوځي اوس دا ماري لاسه راواخله د اوبو نه شروع کړي دا صاحبیانې په بوی او شفو باندې سره مسلې ودرولي هره مسله کې اختلافات کومه مسله باندې به د بحث کوي دلایل دې تیم لري مثلا هغه جانب هم لري دا هر سړی زی د خپل هغه مسلک او دغه پسې کنه حنفي صاحب چې مثلا په دې موضوع دغه دا مولوي صاحب چې کوم اشاره وکړله چون هغه په یوه اداره کې کار کوي دارالفتاء دولتي قضایي دارالفتاء هلته کار کوي هلته چې دوی دپاره قانون داسې کېښودل شوی دی چې هر هغه ماده چې په هغې باندې په قانون کې بحث شوی ولو که هغه کې مثلا د حنفیت طرف ته نه وي که په بعضې مسایلو کې ته کولی شي چې مثلا ترک مسلک وکړي که ډېر مثلا ته یو دغه راځي دروغ ویلی شي په بعضې ځای کې مثلا یو سړی راځي ستا پوښتنه کوي مثلا د قتل خطره دي ما ته وایي چې مولوي صاحب دلته شته او زه ورته چې نشته مولوي صاحب محترم دلته یو بلټ صاحب دا نکاح کول او طلاق کول आवाज نه راځي مولوي صاحب محترم دا نکاح کول او طلاق کول دې کې به سړی عالم د مدني قانون فیصله اوري کدا به د شریعت قانون اوري زه داسې یم چې احسان الحق حنفي عالم ده ځان ته وایي په کار دا دی چې قانون د شریعت تابع کړي ته څه فکر لرې ته خو ملا یې چې تا ته سړی د شریعت او د اسلام او د دین مسله راوړي ته به د کتاب مسله ورته لیکې که ته به د قانون مسله ورته لیکې مولوي صاحب محترم تاسو خو الحمدلله پوهې احسان الحق حنفي نه غلطي شوې دی دې کې دغه سړی د نکاح مسله ده د شریعت او د دین مسلې پوښتنې ترې کړې ده په کار دا دی چې ده ورته دوه جوابه کړی وی چې د شریعت قانون ده او د مدني قانون ده په کار دا دی زه د خپل ځان نه وشرمېږم چې ما ته یو سړی مسله راوړي زه ولې ورته د شریعت او د دین خلاف مسله وکړم ما خو تاسو ته وي مولوي صاحب تاسو ته ښه پته ده په ټول امت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دې دریو ډلو نه غیر ګوره څوک د دې قایل نه دي ولې دومره سړی جرأت وکړي چې د یو حکومتي وظیفې د خاطره د اسلام او د دین غټ قانون د پښو لاندې کړي په کار دا دی چې مو ته دواړو هغې ته غلط ووایو هغه ولې مجبوره شي په دې باندې چې د قانون او دغه خبره د وظیفې د خاطره د شریعت او د دین پښو لاندې کوي په کار دی چې دا داسې ونه کړي بیا رسمي دارالقضا په دې وظیفه څه کوي رسمي دارالقضا ته نه درغلی شخصي جومات ته ورغلی دا مې کومه کړل اواز لاس کې ولسه کله لګي خبرې خیر لاس کې د خبره ما په دې خاطر وکړله چې دا د اوس همدغه معنی الاثار یا مثلا د فقه السنه یا فقه الحدیث هغه مسائل چې په حدیثو کې په فقهي انداز کې بحث شوی دی یوه نه ده مولوي صاحب یوه نه ده دا به منځ کې راځي مثلا کتاب النکاح کې به دا مسله راځي که نه او په دې موضوع باندې مولوي صاحب
بخاري کې دغه پاس حاشا کې په همدې باندې دغه ورکړی مولوي صاحب قایلین شته پې په دې باندې قایلین شته یعنې موږ د شریعت د ادرس نه دا نشو ایستلی چې یو سړی دا فتوا ورکړي دا د شریعت نه اوړ شو البته د حنفیت نه چې حنفي مذهب نه اوړ شو دغه فتوا که ورکړی شو کولی شو خو دا چې د شریعت نه پې وباسو نو هلته مولوي صاحب دلایل اوس مثلا خپل دغه لري شته دی پکې که نه دا موضوع بیا مثلا زموږ او ستاسې نور مخکې نه و د مولوي صاحب ښه دا وځي دې بحث ته چې مثلا دا موضوع قابل د بحث ګرځي یعنې مولوي صاحب موضوع مې همدې دغه کې وکړه که نه چې قابل د بحث ګرځي د شریعت نه نه وباسو دا زموږ او ستاسو موضوع ده زمونږ او ستاسو خبره تقریبا جوړه ده که چیرته دا د اسلام او د دین مسله وي زمونږ فکر کې خدا دی چې دا د اسلام او د دین مسله نه ده څنګه چې تاسو وی چې دا د اسلام او د دین مسله ده 3 طلاق یو طلاق قایلین شتا او دا د دې 3 ډلو نه غیر د نور خلکو مسلک او مذهب د ائمو دی دا زمونږ او ستاسو موضوع ده صاحب یو سپین کاغذ به راوړو او په دې به لیکل وکړو پوه شوې ځکه چې دا د شریعت او د دین مسله وګڼله زمونږ فکر کې خو دا دی چې دا مسله نه ده بیا زمونږ او ستاسو موضوع جوړه ده تاسو به خپله دعوه ولیکئ په طلاق ثلاثه او دلایل به ولیکئ کومو دلایلو باندې ثابتوئ تاریخ به ولیکئ زمونږ او ستاسو موضوع جوړه ده او څه خبره نشته د مولوي صاحب ته به ورکړم دا به خبره خلاصه زه کوم د دې طرف نه نه زم چې دی خپل وکړي صحیح وي خیر دواړه یو خبره ده نه موږ زم چې دی وکړي صحیح وي یو خبره ده خازه یو خبره شیخ صاحب چپ بس ته مولوي صاحب مشکل نشته زموږ تاسو موضوع جوړه شو مولوي صاحب ګوره ما مخکې ویل شیخ صاحب دلته موږ د افهام ته تاسو ورګه موږ چې دلته راغلي ما تاسو ته ویل چې تاسو زموږ مشران اوسئ تاسو زموږ مشران اوسئ نه د جنگ لپاره راغلي نه د دې لپاره راغلي چې ولا تاسو نوې راغلي دي ملګرو ته مو ویلای مخامخ ما کماته کنځاو کړی ګوره تاسو نه الله دې ما باندې وارو کو تاسو الله دې موږ ته دومره توفیق نه راکړي چې موږ د خپل د دین د عالم توهین وکړو مولوي صاحب محترم خبره اولنۍ چې موږ کومه کړې وه د عقاید دیوبندیت باندې دغه وه چې د حلول او د وحدت الوجود او دا شانتي په زوات توسل بالزوات کې بعضې عقاید یا بعضې عبارتونو د هغې دا دلالت کوي چې دا عقیده شرکیه ده که تاسو په دې موږ سره موافق اوسئ چې دا د علماو دیوبند عقیده نه ده ځکه اول موضوع زمونږ دا ده که په دې تاسو موږ سره موافق اوسئ تاسو په خپل دغې کې ووایئ کلیپ کې ووایئ چې انشاء دغه د حلول وحدت الوجود عقیده یا په توسل بزواتو کې شرکي عقاید نه لري دیوبند علما په خپلو کتابونو کې عقایدو کتابونو کې نشته انشاء الله تعالی بیا دا بله موضوع چې ده شیخ صاحب والی هغه خبره به مولوي صاحب زما خبره خو ورکړه نه شیخ صاحب و د طلاق ثلاثه خبره زبل زه ته نه ځم ما ته ګوره مولوي صاحب دا میک مدت ورکو ستا په اجازه ستا ملګری دی ټیک شو د موږ سره د طلاق ثلاثه په مسله باندې خبره وکړه صحیح شوه